وصال فی الصيام دا دو قسمه ده. یو وصال الی السحر ده چې روژه دې نیولې ماښام روژه نه کې ما ته د شپې هم روژه پسې وینېسي تر پیشلمۍ پورې پیشلمۍ بیا وکړي. یو دا وصال الی السحر ده. او یو وصال د ایامو ده چې یوه ورځ دې روژه ونه نیوله روژه دې ونیوه ماښام دې نه کړه ما ته ټوله شپه دې هم خوراک ونه کړو سبا ته بیا روژه ده. 2 ورځې یا 3 ورځې یا زیات تر هغه نه متصله روژه نیسي. یو دغه وصال ده. هغه وصال چې د چا اراده وي چې تر پیشلمۍ پورې خوراک ونه کړي هغه جایز ده. اگر که فضیلت موږ تاسې ذکر کړی و چې مبادرت تعجیل فی الافطار دا الله ته محبوب ده چې څنګه ماښام داخل شي سړی د روژه ماتي محبوب دا ده. خو فی نفسه دا د ثواب زیادت ثواب په نیت باندې دا هم یو وجه لري تر پیشلمۍ پورې که سړی روژه وځنډوي دا جایز ده. او یو دغه وصال ده چې 2 او 3 او 4 ورځې متصل روژې نیسي. د دغه قسم وصال نه پیغمبر علیه السلام صحابه کرام منع کړه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به څو ورځې روژه وه. صحابه په دغه عمل کې په ده پسې اقتدا شروع کړه چې دی هم څو مې وصال شروع کړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسې مه نیسئ. دوی ورته ویل خو ته یې نیسئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په تا پسې یعنې لیدل د خپل مقتدا په یو عمل دلیل د اقتدا ده. په پیل د نبی علیه السلام هم حدیث ته کنه سنت ده په تا پسې اقتدا ده. هغه ورته ویل ما او د تاسې فرق ده. ما ته خدای پاک طعام او شراب راکوي. یطعمنی ربی و یسقینی لستو کاحدکم زه داسې نه یم لکه یو د تاسې. ما ته الله تعالی طعام او شراب راکوي. دې څه معنا ده؟ هغه قوت چې په خوراک باندې هغه راحت چې په چکاک باندې عام انسانانو ته پیدا کیږي ما ته الله تعالی غیبي را نصیب کوي. داسې نه ده چې خوراک کوي چې خوراک راغی بیا خو وصال ختم شو. د خوراک پیدا طاقت هغه الله تعالی ما ته دغسې راکوي. کوم موخ کې یاد وي چې مریض په خوراک مه مجبوره کوئ. د شوق نه یې ته مجبوره کوې چې لږ خو وخوره او ته خو په زور یې وخوره او دا دوایي بده در باندې دا مه کوه. ولې دا د خوراکو د چکاک فایده الله ده ته دغسې نصیب کوي. د دغې وجې نه جوړ سړی صحتمند سړی هغه چې 2 ورځې مړی ونه خوري نږدې یې مري. ډېر مریضان دي 10 ورځې 15 ورځې یوه میاشت هم خوراک ونه کړي نه مري سره له مرضه نه مري ځکه هغو ته الله هغه فایده د طعام او د شراب ورته نصیب کوي. نو یا دا معنا ده چې ما ته معنوي طاقت په ډوډۍ چې کوم طاقت پیدا کیږي هغه ما ته خدای پاک دغسې راکوي. او یا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم استغراق فی احوال شریفه په احوال شریفو کې به د استغراق و. د الله په مشاهده کې به مستغرق و. څوک چې د جنت خاوند شي په جنت کې چې د الله دیدار ورته نصیب شي د جنت نعمتونه بیا په ذهن کې ورځي چې تر څو دیدار وي د جنت نه خبره یې ټول جنت نه هم نه یې پام د جنت نعمتو ته هم نه یې پام. دته خو تجلیات ذاتیه دائمه و. تجلیات ذاتیه دائمه ورته موجود و. نو دی به مستغرق و په خپل احوال شریفو کې د دغه وجه نه د اولیاء په حالاتو کې مال دلی د چې اولیاء واقعات چې د 6 میاشتې خوراک نه ده کړی 4 میاشتې خوراک نه ده کړی. خو یغو باندې دغه حالات د ضعف نه طاری کېده ځکه چې څوک متبع تام د رسول شي اسه مقام خدای پاک ورکوي لکه رسول الله ته. خو د رسول الله معجزه وي د ولی کرامت وي. د رسول الله معجزه وي او د ولی چې د کرامت وي. حضرت شاه نقشبند صاحب په حالاتو کې غالبا یو وخت کې کته چیرې په سفر دي بیا یې اور بل کو ناره باندې مرګري ماړی پخوي. ده ورته ویله دا یوه ماړی زه ور ویم. ده ور وویله دا یې نورو ملګرو ماړی پخې شوې د ماړی نه شو پخه. خلک تعجب شوه. اور بل د تنور ګرم یو قسم د مریدانو ټولو ماړی پخې شوې او د ماړی نه شو پخه. ده د خدای شکر ادا کړو. وای ما اوریدلی و چې ما له دغه ځای زه تجربه کړم
چې یو ځای کې صحابه کرامو مړۍ پخوله بیا یوه مړۍ نبي علیه الصلاة والسلام اور ته ور وویله ا د ده مړۍ نه شوه پخه ځکه اور دا جرأت نه شوه کړی هغه مړۍ پخه کړي چې د رسول الله لاس ورسره لګېدلی چې د رسول الله لاس لګېدلی هغه مړۍ کې تاثیر نه شوی کولی نو چې څوک تابع تام د رسول شي هغه ته هم خدای پاک داسې مقام ورکوي حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه به 1500 روزه کله روژه وه صوم وصال عبدالله ابن زبیر که تاسې په یاد وي بخاري شریف کې چې د احوال موږ ویلي وو د هغه یوه وجه یې څه ویلې وه کنکای و کشر و حضور پاک صلی الله علیه وسلم ښکر لګولی چې دی راننوت حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل دغه وینې واخله یو پټ ځای دفن که د ما وینې یېسه یو پټ ځای دفن که دی چې د باندې ووت هغه د ده وینې مبارکې تېرې کړې چې بیرته راغی حضور پاک صلی الله علیه وسلم پوښتنه تر کوي څه دې کړې وایي ډېر پټ ځای مې چې هېڅ چا هم نه دي لیدلی دې ځای مې پټې کړې ده ورته ویل شاید چې تا وچکلې وایي او صاحب ده ورته ویل ولې دې داسې کړه اوس به خلک د تا نه تکلیفونه برداشت کوي ته د خلکو نه ځکه انبیاو باندې خو ابتلاوې تر ټولو خلکو زیاتې وي خو بیا هلته محدثینو ویلي وو چې د ده کې دومره طاقت چې و چې په شپو شپو یې روژه وي نیولې هغه د یوې ورځې د وینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده چې کلې وې هغه د ده د بدن جز شوې دومره طاقت خدای نعمت تعالی ورته نصیب کړ نو رسول الله ته غیبي طاقت وکړه یو چا ته وي طاقت دا خو مستثنیات دي دا خو کم خلک دي شارع خو احکام عامه بیانوي عام خلک دا طاقت شته چې به سمې وصال کوي د چې سبا ته په نیمه ورځ باندې بېوښه شي ولوېږي بیا روژه ماته یې فرضي روژه بیا ماته یې په وصال کې د ګټه ډېره شوه که په دغه کې تاوان ډېر شو نو عامه خلکو دپاره منع وکړه چې تاسې سمې وصال مه کوئ د دغې وجې نه بخاري شریف کې یو روایت راځي چې بعضې خلکو بیا هم زړه نه غوښت چې پرېږدي نو نبی علیه السلام وصال شروع کړه چې ښه نیسئ کل منکل لهم لکه دوی ته چې عذاب په دغه خبره ورکوي چې 2 ورځې روژه سر په سر ویني او 3مه ورځ میاشت راوخته دوی لکه میاشت نه وای راختلې ما به یې تاسې زور معلوم کړی و یعنې دغسې به مې دا څوم وصال وخت کړی و چې تاسې ته پته لګېدلې وای نو د عامو خلکو دپاره دا څوم وصال حضرت نبی علیه السلام د دغه مصلحت په بنیاد اوس ګوره یو سړی ثواب ګټي ثواب ډېر خو دا سوپیتوب یې بې ځایه ده موږ ته خو رهبانیت نشته په دغه دین کې خدای پاک موږ ته نفس راکړی د نفسي خواهشات یې راکړي دي د دغه ټولو خواهشاتو ترکول د فطرت خلاف ده د دغه مقابله بیا کړی شي څوک خو یهود هم رهبانیت کوو اخر بیا پکې ناکام شو که نه شو ناکام موږ په داسې دین باندې نه یو مکلف